د لوی بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام د کاوش خپرونې ته له ملي تلویزیون نه ښه راغلاست. درنو لیدونکو 2 ورځې مخکې د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د نجونو پوهنتونونه تر امر ثاني پورې بند دي، چې دغه کار یا دغه اعلان ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راوپارول. په همدې تړاو شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر صاحب له ځانه سره لرو چې په همدې تړاو به ترې لیدونکو ته تاسې ته وضاحت وړاندې کړي. وزیر صاحب خپرونې ته په خیر راغلی. خیر شي، مننه. الله پاک ستاسو ته مجزا چې موږ ته وخت راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا مصلیا وبعد. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. قدرمنو مسلمانانو د افغانستان مجاهد ولسه، د دې حکم بنیادي علت وجه دا شی و چې تقریبا 14 یا 15 میاشتې شاوخوا دا سلسله د وناسو د تحصیل دا روانه وه. او مقدمه کې که دا شی ووایي چې دا زموږ نظام چونکې اسلامي نظام دی او دا مملکت مسلمان مملکت دی، 99% وګړي مسلمانان دي، د یو مسلمان ملت پر اسلامي نظام باندې دا حق دی چې هغه څه چې د الله تعالی جل جلاله د کتاب هدایت یې هغه ورته ورسوي، په هغو باندې امر کړي. کوم څه چې د الله تعالی جل جلاله کتاب یې منع کړي د هغو څخه یې منع کړي. او بل شی دا چې اسلامي نظام هغه نظام بلل کېږي چې د نظام حاکم حیثیت د خادم لري او د قوه اجراییه لري. حاکم د نظام په واقع کې الله جل جلاله وي. نو چونکې نظام اسلامي دی، مملکت مسلمان دی، وګړي مسلمانان دي، د دغه وګړو د مسلمانانو پر امیر باندې دا حق و چې هغه څه چې د الله تعالی هدایت یې هغه ورته ورسي، په کوم شي کې چې منع کوي د هغه څخه یې منع کړي. نو زموږ نظام چې افغانستان کې پوره حاکم شوی دی اسلامي امارت، تقریبا 14-15 میاشتې جریان کې دا سلسله د اناسو د تحصیل ده روانه وه. په دغه روان جریان کې ستونزې او مشکلات موجود وه، منکرات په دې نظام کې تحصیلي نظام کې موجود وه، خو د هغه نظام چارواکو او چلوونکو د مساهلې نه کار واخیستی. هدف او مقصد یې دا و چې دا کمې ستونزې او مشکلات چې په دې میدان کې موجود دي دا به حل سي، دا سلسله به سم اړخ ته ولاړ سي. دا څنګه چې اوسنی نظام د وناسو د تحصیل روان دی دا به ادامه پیدا کړي. خو متاسفانه تر 14 میاشتې تېرېدو وروسته چې د تحصیلات عالی وزارت یا د اسلامي امارت کم هدایات و د وناسو د تحصیل متعلق هغه عملي نه سوه. نو د هغه مشکلاتو پر اساس باندې اسلامي امارت دې ته مجبور سو چې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د اسلامي شریعت تقاضا یي، د الله تعالی د دین تقاضا یي او د دې ملت د مسلمانو وګړو د افکارو سره برابر وي، چې هغه دا روان تصمیم و چې د وناسو تحصیل تر امر ثاني پورې تعطیل سو. هغه مشکلات ستونزې چې نظام یې دې ته مجبور کړي چې په دغه اړه باندې د تعطیل فیصله وکړي مختلفې ستونزې وي. یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اناسو طبقې لیلیې فعاله وې. د یوه ولایت د ښځینهو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو سفرونه وه، هلته بیا اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا و، دا زموږ اسلامي او افغاني غیرت نه ایجابوي چې یو مسلمانه پیغله دي د خپل ولایت نه
په یو لرې ولایت کې د اقامت زندګي ولري، بې له دې څخه چې پلار ورسره وي یا ورور ورسره وي یا خاوند ورسره وي او هلته چې دا په تحصیل باندې مصروف وي. او دوهم دا د سفر سلسله چې تګ و راتګ یې و بې له محرمه، دا هم یو لوی عمده ستونزه وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت آمد درلود، د کورونو سره تلې، هغو ته هم هدایت د پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. اسلامي امارت مساهله کول چې نن به اصلاحات راسي، سبا به اصلاحات راسي، خو 14 میاشتې تېرې سولې، حجاب عملي نه سو. په هغه لباس د زینت کې او په هغه شکل باندې چې لکه یو مېرمن چې واده ته روان وي، په داسې کیفیت باندې د دې حضور پوهنتونونو ته، چې دا هم یو شرعي محظور دی، مشکل دی. الله رب العالمین چې فرمایلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، چې د لویو څادرونو امر یې کړی دی مسلمانو ښځو ته، الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته هدایت کړی دی، هغه حجاب رعایت نه و. دا یو بل عمده ستونزه وه. او په اسلام کې حجاب چې دی د فرضیت درجه لري، فرض دی. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی، د نر او د ښځې په مابین کې دا مسله روانه وه. دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل، بلکې د دغه خلوت او د اختلاط سلسله چې ده پر دې د مسلمانانو اجماع ده چې دا ممنوع ناروا امر دی. څلورم مشکل دا و چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري، په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اناسو طبقې د دې شان سره، د دې د عزت و وقار سره، د افغاني کلتور سره سر نه خوړی، چې په هغې کې لکه دا د انجینري اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي. نو دې ته هم اړتیا او ضرورت ډېر و چې که یو وارې چیرې شرعاً د دې دپاره مجوز پیدا کېدی چې ښځه دې تحصیل وکړي، بیا هم باید په هغه رشتو کې دا ښځه تحصیل وکړي، دا د اناس طبقه تحصیل وکړي چې هغه د دې دپاره هم خیر افغاني وقار او عزت هم پکې ساته سوی او د افغاني د اسلام د اساسات سره هم په ټکر کې نه. نو دغه څلور عمده عوامل د دې وه چې زموږ د نظام دا فیصله سوله چې فعلاً د دغه تحصیل چې 14 میاشتې مو اجازه ورکړې وه د مساهلې په صورت، او په دې امید چې اصلاحات به راځي، اصلاحات نه راله، فعلاً در امر ثاني پرې دا تعطیل سو. او غرض او مقصد هم پکې دا دی چې نظام اسلامي دی، ملک اسلامي دی، خاوره اسلامي ده، وګړي مسلمانان دي. نو په اسلامي خاوره کې، په اسلامي ملک کې، په اسلامي نظام کې چې داسې یو غټه سلسله د منکراتو په یو طرف کې موجود وي، دا مکلفیت دی د مسلمانانو، د امیر او د اسلامي مشرانو چې باید دغه ته متوجه شي، د دې ستونزې مخه ونیسي. نو په دا وجه باندې اسلامي امارت دغه فیصلې ته مجبور سو، دا فیصله یې وکړه د تحصیل یې تر امر ثاني پورې تعطیل کړي. او آینده دپاره به څه پلان او څه پروګرام وي. موږ د افغانستان ټولو وګړو ته احترام لرو، هغه که نر دی که ښځه ده، د هر چا په حقوقو باندې قایل یو. اسلامي امارت دغه حقوقو ته قایل دی او دا خپل مسؤلیت او ذمهواري بولي چې هر څوک د خپلو حقوقو څخه برخمن کړي، که هغه علمي حقوق کې، که هغه د عزت په حواله یي، که هغه مادي حقوق کې، کوم حقوق چې الله تعالی جل جلاله یو مسلمان شخص ته ورکړي دي، هغه د اسلامي امارت مکلفیت دی چې باید ورکړي. نو آینده دپاره هم پلان داسې دی چې پر دغه سلسله باندې فعلاً هم کار روان دی. ډېر د مشرانو په کچه باندې ملګري په دې چارو باندې مصروف دي چې په آینده کې به هغه څه مخته راځي چې څه د شریعت تقاضا وي، د هغه مطابق به اجرات کېږي، که هغه د جواز صورت و که د عدم جواز صورت و.
دغه سلسله به انشاءالله مخته راځي. په مجموع کې فکر و نظر دا نه دی الله دې نه کوي چې موږ د افغانستان یا د تحصیل سره ټکارې ضد یو یا د اناسو طبقې سره ضدیت لرو یا د افغانستان پرمختیا نه غواړو. دا ټولې قربانۍ او ستړیاوې او تکالیف چې د مسلمانانو وړي دي، مجاهدینو وړي دي، د دغه افغانانو د عزت او د ابرو د مالو او د دوی د اتفاق ساتلو په خاطر د هر څه راغلي دي. او هغه ظلمه، هغه د الله تعالی د دین دشمنان چې پر مسلط وو، د هغو څخه د خلاصېدلو په خاطر باندې دا ټولې قربانۍ وې. نو موږ د ټولو خلکو او د ټولو اناسو حقوقو ته ژمن یو. د شریعت په چوکاټ کې به د هر چا حق ورکوو او دا مو ژمنه او عهد او وعده ده. ډېر ښه. تر امر ثاني پورې مو ویلې او کوم پلانونه چې تاسې لرئ هم مو مطرح کړل. په ټوله کې که دغه څلور شرایط چې تاسې مخکې کړل چې هر څه به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر مخ ځي، تاسې داسې پلان او برنامه لرئ چې مثلا یو پیغام لیدونکو ته ورکړئ چې بیرته به امر ثاني تر یو مودې دوام کوي، که چیرته دغه څلور شرایط پوره سي بیرته به پوهنتونونه پیلېږي؟ موږ خو وویله چې اوس فعلا اسلامي امارت په دغه فکر کې دی، پر دې کار روان کړی دی چې د شریعت چې څنګه تقاضا او په هغو کې دا ممکنه، که چیرې دا ممکنه وي چې د ښځو تحصیل دې بیا شروع سي او د دغه منکراتو د ازالې په صورت کې اسلامي امارت دې ته آمادګي لري، دې ته متوجه دي او په جدي شکل باندې پر دې باندې کار روان دي. بله. پوهنتونونه او له شپږم نه تر 12مه دا ټولګي خوبان مدرسو ته چې نجونې ځي، دغه برخه کې هم داسې ګنګوسي دي چې مدرسو ته هم نجونې نشي تللی. که ولاړې سي په ایجاب کې څه ډول څه پیغام لرئ؟ مدرسو په اړه باندې خو تر اوسه د اسلامي امارت څه فیصله او تصمیم نشته. مدرسې په عادي شکل باندې روانې دي. البته د اوقافو وزارت د خوا څخه څه داسې بعضې ځایو کې هغه شرایط د مدرسې او هغه منکراتو مخنیوی پکې نه و، په هغه کې څه تصامیم نیولي دي، څه پیغامات یې نشر کړي دي، څه هدایات یې کړي دي. البته هغه مدرسې چې په مساجدو کې فعال دي داسې په رایي شکل باندې هغو ته دا تصمیم نیول شوی دی چې د اوس لپاره چې چونکې هغه ضوابط او شرایط هغه اسلامي اصول په خیال کې نه دي نیول شوي، پر هغه هم د بندېدلو فیصله کړې ده. او عمومي مدرسو کې د اسلامي امارت فعلا داسې پالیسي نه ده څرګنده شوې چې مدرسې دې بند دي. بله. خصوصي پوهنتونونو ته، خصوصي انسټیټیوټونو ته ټول څه مو همدا پیغام ده، همدا اعلان ده چې تر امر ثاني پورې به ټول بند وي؟ بله ځکه مکتوب کې هم خصوصي او امارتي ټول پوهنتونونه یاد شوي دي. او که لږ یادوري سړی وکړي دغه ستونزې تر ډېره حده په خصوصي پوهنتونونو کې زیاتې موجودې وې، نو چې هغه د دې سبب شو چې موږ دغه حکم باید صادر کړو او عاجل عملي کړو. بله. د پوهنتونونو له مسؤلینو سره، له امارتي پوهنتونونو سره اصلاح باید څومره وخت ونیسي؟ مسؤلینو سره مو دا موضوع مخکې له مخکې نه شریکه کړې وه، حتما شریکه کړې مو وه چې باید په دغسې شرایطو باندې برابر هم تدریس وکړي، هم نجونو ته پیغام ورسوي. دا کار ولې تطبیق نه سو؟ عامل یې څه و؟ خبره دا ده چې یو خو زموږ دغه نظام چونکې نوی دغه سو تطبیق سو افغانستان کې او یو لوی تحول رالی. د لوی تحول په جریان کې د کارو حجم ډېر و، ټول ملګري په دې چارو باندې مصروف دي. تصامیم د وزارت په کچه، د پوهنتونونو په کچه، د ریاستونو په کچه ټول په دې باندې مصروف و چې په نصاب کې هم کار وکړي، په کیفیت کې هم د تګ راتګ په کیفیت کې کار وکړي او د ښځو دپاره د یو جلا ترتیب سلسله کې کار وکړي. دې ټولو ته ملګري متوجه وه. خو د دې توجه سره سره همیشه هدایات د دې مو چې تاسې حجاب مراعات کړئ، تاسې اختلاط ختم کړئ، خو هغه نه مراعاتېدي تر ډېره حد. اوس به یو بنیادي حل د دې دپاره ګورو انشاءالله. ډېر ښه. خلک څومره انتظار کولی سي؟ ستاسې وروستی پیغام ورته څه ده؟ نو هغه د مشرانو په تصامیمو پورې اړه لري. ما خو درته ویله چې زموږ جدي کوشش او عاجل کوشش روان دی چې ستونزه د شریعت په چوکاټ کې څنګه حلېدای سي هغسې حل کړو، څونه ژر چې کېدلی سي. ډېر ښه. دنیا هم
موږ ته اسلامي شریعت لومړیتوب لري. دنیا هم په همدې خبره ډېر ټینګار او ډېر تاکید کوي چې باید نجونو ته ښځو ته د درس د کار کولو زمینه مساعده سي. دنیاوالو ته مو پیغام څه ده؟ دنیاوالو ته پیغام دا دی چې هر ملک او هر وطن یو دین ته اعتقاد لري، عقیده لري. د هغو څه غوښتنه او خواهش دا دی چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي. موږ د افغانستان پر ولس په فقط لرو، د دې دپاره مو ځانونه قربان کړي دي، ځانونه مو ټوټه ټوټه کړي دي. کله به موږ داسې کوو چې موږ د یو مسلمان خور حقوق ضایع کړو یا د یو مسلمان ورور حقوق ضایع کړو. البته دنیاوال د هغو څخه مو دا ګیله ده چې زموږ په چارو کې مداخله نه کوي. د یوې خوا څخه زموږ د خویندو د حقوقو غوښتونکي دي چې د یې حقوق بولي، د بلې خوا څخه د افغانستان پر مسلمانانو بندیزونه لګولي دي، د دې سرمایې کنګل کړي دي، د تجارتونو کې خنډ ورته جوړوي، افغانستان په رسمیت نه پیژني. دا ټولې هغه ستونزې دي چې مشکلات یې ټول ولس ته راجع کېږي. اوس که زه مسؤل یم، کابل مسؤل دی، کابل مسؤل دی، هغه ته هېڅ ستونزه نه ده راجع، خوا دې په خپلو چارو مصروف دی، امید د کور زندګي څه ناڅه روانه ده، همې چارې هغې روانې دي، خو ټول زور او تکلیف چې دی هغه بېچاره ولس ته متوجه دي. نو په دغه پالیسي سړی پوهېږي نه چې هلته دې په تحصیل دومره خوا بدېږي، هلته د مسلمان ولس ډوډۍ دې بنده اچولې ده، روزمره مصارفو کې دې مشکل ورته جوړ کړی دي، تجارت کې دې خنډ ورته جوړ کړی دي. نو د هغو څه غوښتنه دا ده چې زموږ ولسونو ته دې ستونزې نه جوړوي، زموږ ملت ته دې ستونزې نه جوړوي. زموږ سره د ملت حمایه را سره ده. که دا د ملت حمایه نه وای، دا دنیا پیراون ته ماته چا ورکولی سوای؟ خو دا چې په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر ولایت کې موږ ځای درلودی، د هر چا بچیان را سره ملګري وو، د دې معنا دا ده چې ولس موږ شاته ولاړ دی. دا 15 هغه کسان چې هغه د پردیو په افکارو، د پردیو په نظریه باندې تربیه سوي دي، هغه اوس غږونه پورته کوي چې حقوق دي او افغانستان په انزوا کې دی، افغانستان اقتصادي بحران کې دی. دا خلک خو هېڅ یو تخریب جوړوي، غواړي دغه مبارک نظام یې پر دې مسلمانانو نه دی پیرزو. بله وزیر صاحب، په پوهې او علم یو سمباله مور کولی سي ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. همدغه پوښتنه اگر څه پیغام هم واوروه، هغه میندې پلرونه چې تاسې په تلویزیون کې ګوري او ستاسې پیغام ته په تمه دي، د اسلامي شریعت د احکامو په پوره کېدو سره، شرایطو په پوره کېدو سره انشاءالله دا ژمنه کوئ چې ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیلېږي؟ ما درته وویل چې څه د شریعت تقاضا یې هغه به تطبیقېږي. کوشش به مو دا وي چې هغه څه راسي چې هغه د افغانستان د باعزت او با ایمانه ولس تقاضا یې هغه به تطبیقېږي انشاءالله. بله په دې کې به انشاءالله هم مسلمان خور حقوق محفوظ وي، هم به د مسلمان ورور حقوق محفوظ وي. ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلی او لیدونکو چې کوم توقع درلودله د پوهنتونو د تړل کېدو په تړاو باندې وضاحت مو ورکړ. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.